د دوست راډیو درنو اوریدونکو او د زرو پل خپرونې درنو مینوالو په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. درنو اوریدونکو تاسو د ګلمینې کلی داسې نه وه ناول تیره برخه اورېدلې وه. په تیره برخه کې تر دغه ځایه را رسېدلې وو چې ملک حیدرآباد راځي او په حیدرآباد کې ډېر مسلمانان اوسېږي. په دې کې د هندوانو معبدونه او د مسلمانانو ډېر مشهور جوماتونه هم شته. په حیدرآباد کې مسلمانان ډېر میشت دي نو ځکه د دې ښار ډېرې ښځې په تور حجاب کې ګرځي. همدا شان پخوانۍ اسلامي کلاګانې هم په دې ښار کې تر سترګو کېږي او په دې ښار کې اسلامي فرهنګ ډېر لیدل کېږي. درنو اوریدونکو دا چې د ناول پر 18مه برخه کې څه کېږي نو په ګډه به واورو. پیل کوو د ناول پر 18مه برخه. حیدرآباد د هندوستان هیواد له تاریخي اقتصادي او پخواني او مشهورو ښارونو څخه دی. ملک شیرګل هغه ځای پیدا کړ په کوم ځای کې چې شپونکی اوسېږي. خو کله چې هلته د شپونکي پوښتنه وکړه نو د هغه ځای له خلکو څخه دا معلومات ترلاسه کړل چې هغه له دې ځای څخه 3 کاله وړاندې تللی. پښتون ټکي سیوان چې د ملک پریشانه څېره ولیده نو ورته ویل اګوره زه په اصل کې د افغانستان څخه یم. د کورنۍ جګړو له امله هندوستان ته راغلم او اوس دلته په هندوستان کې له خپلې کورنۍ سره ژوند کوم. پام چې اندېښنه ونه کړې زه در سره یم که نه. هغه ملک شیرګل ته پوره ډاډ ورکړ چې دی به تر هغې خدمت کوي تر څو چې د ده په هند کې کار خلاص شوی نه وي. ملک ټیکي سیوان ته د خپلې ورېرې د ناروغۍ په اړه خبرې وکړې او ورته یې وویل چې موږ ته یو ښه روغتون وښایه چې ښه تداوي وشي. هغه ورته په ځواب کې وویل فکر مه کوه دلته یو روغتون دی او په هغه کې افغانان ډېر دي. که خدای کول سبا به لاړ شو. اوس به کور ته لاړ شو چې ناوخته دی که څنګه. ملک هغه ته وویل نه داسې نه کېږي ته مو ډېر ښه تکلیف کړې. موږ به دلته چېرته هوټل پیدا کړو او هلته به شپه وکړو بیا به ته سبا راشي او په ګډه سره به روغتون ته لاړ شو. ټیکه سیوان ډېر خواشینی شو. هغه موټر ودروه او ویې ویل زه افغان یم او له تا نه مې داسې خبرو تمه نه وه. ته به هېڅ چیرې نه ځې او له ما سره به شپه کوې. که داسې را سره نه منې نو بیا به سره خدای پاماني وکړو. ملک شیرګل له ټیکسیوان سره ومنله او د هغه کور ته لاړل. د ده یو میرمن او 3 اولادونه وه. کله چې اولادونه خبر شول چې دوی له افغانستان څخه راغلي نو ټوله شپه له دوی څخه د افغانستان په اړه پوښتنې کولې. هغوی ویل چې اوس هم په افغانستان کې جنگ دی او که نه. ملک شیرګل دې پوښتنې سخت اندېښمن کړ او له ځان سره یې وویل چې زموږ د ماشومان هم د افغانانو جنگ ته اندېښمن دي. دوی سره ویده شول خو ملک شیرګل ته هیڅ خوب نه ورته. هغه ته لور مخې مخې ته کېده تر دې چې ټوله شپه له اوښکو سره سبا کړه. په سبا د ښار یو روغتون ته لاړ. هلته مختلف معاینات وکړ. تر ټولو مرحلو وروسته له یو ځوان ډاکټر سره مخ شو. ډاکټر پښتو خبرې کولې. ډاکټر د نازګلو سترګو ته لایټ واچوه. د هغې اکسرې عکسونه یې وکتل. بیا یې ورته وویل کاکا له افغانستان راغلی. ملک شیرګل په پښتو ژبه سوال واورېد نو ډېره خوشحاله شو. هغه ورته وویل هو زویا افغانستان نه راغلی یو. زویا شکر چې ته په پښتو پوهېږې. زه به تا ته د دې تکلیف په صحیح شکل سره وړاندې کړم. ډاکټر د ملک شیرګل په لیدو ډېر خوښمن شو او هغه خپلې خونې ته یوړ. هلته دوی ته چای واچوه او بیا ورته وویل چې څه کیسه ده ستاسې ناروغ باندې څه شوي دي. ملک شیرګل ورته وویل ما د ګل غوندې حسینه او نازنینه لور لرله. هغې به هر سهار ما ته ګرمې اوبه د اودس لپاره راوړلې. کالي او څادر به یې راته وینځل. کله کله به یې راته ګیره هم وینځله. هر څه روان وه خو که یو کس زموږ ترمنځ نه و راغلی. ډاکټر له ملک شیرګل نه پوښتنه وکړه. ورته یې وویل دا کس څوک وه او هغه څه کړي وه. هغه وویل یو شپون به زموږ کلي د نږدې د غره لمن ته راته او هغه به شپېلۍ غږوله او د شپېلۍ نغمه یې ډېره ښه لګېده. نه یوازې دا چې په دې شپېلۍ زموږ کلیوال مین وه
بلکې زما لور هم پرې مینه شوه بیا له هغې سره پټ پټ لیدل وشول او دا لیدل ورته زما د دغې ویرې برابر ول دواړه ډېرې نږدې ملګرې وې ټول کلي راپورې خندل چې لور مې له یو شپونکي سره جوړه ده اما هم له هغې سره ضد واخیست څه وخت بعد د شپونکي جرګه هم راغله خو ما هغوی سره یو شرط کېښود ملک له دې سره خبرې بس کړې هله سترګې وخت کې روانې شوې ډاکټر پوښتنه وکړه نو تا پرې څه شرط ایښی وه هغه ورته ځواب ورکړ اما پر هغه د تعلیم شرط کېښود اما وویل هغه به تعلیم ونشي کړی خو کله چې هغه له 10 ټولګي نه فارغ شو نو حال د یو کلیوال چې شپونکی وړوکی رالوی کړی وه زما خواته له خوښۍ سره راغی او راته یې وویل چې ځان تیاروه زما وراره ستا شرط ته نږدې شوی څنګه چې له 12 ټولګي نه فارغ شو نو موږ ته به دسمال راکوي په هغه وخت کې د محمد خبرې پر ما ډېرې بدې ولګېدې او هغه مې مړ کړ ډاکټر یو دم له خپلې چوکۍ پورته شو او تشناب ته یې منډه کړه هلته یې مخ ته اوبه واچولې او خپل وخت کې پاکې کړې بیا راغی او ملک نه د محمد د وژلو پوښتنه وکړه ښه کاکا بخښنه غواړم لږ مې زړه بد شو او هغه محمد دې څنګه ووژه ملک خپل لاسونه یو بل کې سره ورکړل بیا د میز په سر کې سترګې خښې کړې او داسې یې وویل کله چې هغه زما خواته راغی نو هغه ته مې وویل چې دی به په دې خوشحالۍ کې له ما سره غرمه کوي دا خو ډېره ښه خبره ده هغه را سره ومنله او ما حاکم راوغوښت او ورته ومې ویل چې دا سړی باید مړ کړو خو داسې چې نور څوک باید پوه نه شي حاکم راته مشوره راکړه چې په کور کې د مګې دوا شته اما ورته وویل هو شته هغه راته بیا وویل چې د تورو مرچو سره به یې یو ځای کړي چې هغه ته به یې د مرچو په ښوروا کې ورکړي چې څنګه یې ډوډۍ وخوړه نو سم د لاسه به یې کلي ته ولېږي چې هغه یو ساعت وروسته کار کوي او دا سړی به ووژل شي ډاکټر له سترګو وخت کې پاکې کړې او ورته یې وویل ډېره دردونکې ده ډاکټر پوښتنه وکړه ښه نو لور دې څنګه شوه هغه اوس چېرته ده او ملک شېرګل ژړا پسې واخیست ډاکټر راپاڅېد او د هغه په اوږې لاس کېښود او ورته یې وویل ګوره مه خفه کېږه که یې نه وایې نو خیر مه یې وایه ملک ورغبرګه کړه نه ډاکټر صاحب هغه مې داسې ځای کې واده کړه چې بیا مې هیڅ ونه لیده او هغه راته ظالمانو شهیده کړه ډاکټر ځان کنټرول نشو کړی او په لوړ غږ یې وویل د څه لپاره هغه د وژلو وه چې دوی ووژله ډاکټر د خپل میز هر څه خطا کړل شیشې یې ماتې کړې نرسان ډاکټران کوټې ته په منډه راغلل هغه یې کلک ونیوه او ورته ستنه یې وکړه ډاکټر بېهوښه شو او هغه یې استراحت خونې ته یوړ کله چې ملک شېرګل دا حال ولید نو بهر راووت او له ځان سره یې وویل چې په دې ډاکټر څه وشول هغه په انتظار خونه کې کېناست یوه نرسه په بیړه د ملک خواته راغله او نه پوښتنه یې وکړه تا زموږ ډاکټر صاحب ته کومه داسې خبره وکړه چې هغه مو په دې حال کړ د هغه سر پخوا عملیات شوی دی او کله چې د غم خبرې واوري نو بیا اعصاب خرابېږي او خپل ځان او نورو ته زیان رسوي او ملک شېرګل ورته وویل اما ورته څه نه دي ویلي خو صرف د خپلې لور کیسه مې ورته وکړه نرسې ورغبرګه کړه ستا د لور څه نوم دی ملک ورزیاته کړه ګلمینۍ نوم ده له دې سره نرسې وویل ته ملک شېرګل هغه حیران شو او ورته وویل هو عظیم نرسې وویل افسوس ستا په حال دلته عمر پسې راغلی ملک په غوسه وویل عجیبه خلک نو زما د هغه تکلیف پورې څه تړاو دی نرسې په لوړ غږ وویل دا جانګل شپونکی دی او ستا د لور له وجې په دې حال شو هغه موږ ته ستا د لور په اړه ډېرې خبرې کړي ملک شېرګل په زړه لاس کېښود او له چوکۍ لاندې راخطا شو له خولې ځګونه راغلل نرسې چغې کړې هلې کومک وکړې ناروغه جل دی ډاکټران په بیړه هغه د عملیات خونې ته دننه کړ د نرسانو له لیدلو وروسته نتیجه دا شو چې ملک شېرګل باید عملیات شي او دا عملیات یوازې په دې روغتون کې یو کس کولی شي چې هغه کس جانګول یعنې شپونکی وه خو هغه هم بېهوشه دی او د ملک سره ډېر وخت نشته نرسانو دا پریکړه وکړه
چې شپونکی باید ژر په هوش راشي او هماغه و چې هغوی د شپونکي اتاق ته لاړل او د هغه د بیدارولو لپاره یې هلې ځلې پیل کړې له نیم ساعت وروسته هغه په هوش راغی خپلې سترګې وموښلې او بیا د ملک پوښتنه وکړه نرسانو په ډېرې وارخطایۍ سره وویل ډاکټر صاحب د هغه سیاه ډېر خراب دی او تاسې باید د هغه زړه عملیات کړئ فکر کوم د زړه ناروغۍ لري که مو عملیات نه کړه نو مړ به شي ډاکټر جانګل چې دا خبره واورېده نو په بیړه خپله چپن راواخیسته او عملیات خونې ته لاړ د هغه د زړه پر عملیات بسم الله وکړه نازګل هم وېرېدلې پر چوکۍ ناسته وه او ژړلې شپونکي خپل نستوړي د ملک د ژغورلو لپاره بډ وهل او حال دا چې د ملک په فکر کې هم دا نه راتلل چې ورځ به هغه شپونکي عملیات وکړي کوم چې دور پورې خندا کوله او دور ته بې سواده ویل شپونکی اوس یو مشهوره ډاکټر دی هغه د زړه په برخه کې ډېر کامیاب عملیاتونه کړي او عملیاتونه ځکه کامیابېدل چې نوموړي به د هر عملیات په جریان کې د قرآن کریم سورت یاسین تلاوت کوه او الله جل جلاله څخه به مدد غوښته شپونکي په خپل ژوند کې یوازې ګلمینې ته هیلې وي او هغه غوښتل چې دا کال به ضروري وطن ته ځي او هلته به له خپلې ګلمینې سره ګوري او ورسره به واده وکړي خو اوس بیا ټول ارمانونه په اوبو لاهو کړل هغه ډنډ سترګې عملیات په کامیابۍ سره ترسره کړ او د ملک شیرګل د زړه عملیات یې وکړ اوس هغه په کوما حالات کې دی او تمه د ناروغ پاتې کېدو ډېره کمه ده خو بیا دوی ورته انتظار کې وه شپونکی له خونې بهر ووت او سترګې پر نازګلې ولګېدې هغه هماغسې وېرېدلې د چوکۍ او څنډې ته ناسته وه خپل مخې په ټیکړې پټ کړې وه شپونکی یې خواته ورغی خو هغې نور هم ځان دیواله کونج ته کړ لکه وړه ماشومه په سلګو شوه هغه ورته خپل نوم واخیست زه جانګول یم نازګلې ګرانې زه دې وپېژندلم له دې خبرې سره هغې د خپل ټیکري او څنډه له سترګو لرې کړه او هغه یې ولید نو کله چې ورته ځیر شوه رښتیا شپونکی وه د شپونکي په لیدو سره هغه نور هم غمجنه شوه او له درده ډکه مسکا یې وکړه شپونکي خپلې خونې ته یوړه او ورته یو ګیلاس شربت ورکړ نازګله ډاډه شوه او د خونې څلور دیوالونه ته سترګې تېرې کړې بیا د شپونکي میز ته پام شو د دیوال شاته د هغې لګېدلې انځور یې ولید شپونکي یوازې د هغې په سترګو کې سترګې خښې کړې وې په دې خاطر چې د ګلمینې سترګې هم د دې په څېر وې ځکه دواړه د تره لورګانې وې شپونکي ډېر څه غوښتل چې له هغې څخه یې وپوښتي خو د هغې غمجنې څېرې ورته اجازه نه ورکوله هغه په خندا شو او ورته وویل نازو ته څومره ښایسته شوې یې دا خبره په دې ورته وکړه تر څو هغه هیلهمند شي نازګلې هم ټیکری په خوله کړ او خپل خپو ته پام شو شلېدلې چپړې په لوپټه پټې کړې نازګله خاموشه وه او څه یې نه ویل خو شپونکي پرې بیا ټینګار وکړ او هغه مجبور کړ چې شپونکي ته د لیک کیسه وکړي خو هغې چې څنګه خوله خلاصه کړه نو یو نرس په بیړه خونې ته راننوته او ډاکټر جانګول ته یې وویل ډاکټر صاحب ناروغ په هوش راغی دواړه په منډه د ملک څنګ ته لاړل نازګله خپل کاکا ته په ژړا شوه د هغه لاس خپلو لاسو کې ونیوه او ورته یې وویل شکر کاکا چې جوړ شوې ملک خپل لاس په ډېرې سختۍ راپورته کړ او د هغې په سر یې کش کړ بیا یې ورته وویل لورې بس د خدای پاک خوښه همدا وه چې بیرته را ژوندی کړم ډاکټر جانګل هم ملک ته سلام وکړ خو ملک خپل سترګې ښکته نیولې وې او شپونکي ته یې وویل زویه اما وبخه اما له تا سره ډېر ظلم کړی دی ډاکټر جانګل یعنې شپونه هغه ته ورنږدې شو او ورته یې وویل ملک صاحب حضرت سلیمان فارسی رضی الله تعالی عنه فرمایي د انسان لوی دښمن د هغه ګناه ده او خپله ناوړ ضد پوره کول دی خو هغه انسان چې پر خپله ګناه پښیماني وښایي خدای پاک هغه ته بخښنه کوي او عمر ډېروي تر څو نیک اعمال وکړي خو له توبې سره چې بیا هغه ګناه وکړي نو بیا ډېر ظلم دی او بیا د خپل نفس غوښتنه منل دی او ملک په مات غږ وویل هو زویه رښتیا وایي خو خبره دا ده چې ما نه غوښتل چې زما لور دې په مینه واده وکړي ځکه زموږ په کلي کې هیڅ چا په مینه واده نه و کړی او بیا زه د کلي ملک وم
نو کدا کار می کړی و نو ویر را سره و چې کلیوال به میله ملکتوب لري کړي د خپل ځان لپاره مې ستا مینې ته سپک وکتل اوس هره شپه خپله لور په خوب کې وینم او یو غوښتنه کوي چې شپونکی کلي ته راوله د هغه په سترګو کې وخت کې ډنډ شوې او ویې ویل ته اندېښنه مه کوه زه به له تا سره یو ځای کلي ته لاړ شم او بیا به په ګډه سره د ګلمینې قبر ته لاړ شو او هغې ته به دعا وکړو بس الله پاک دې تاسو ته د زړه صبر درکړي شپونکي وویل بس اما د هغې د اخلاق او مهربانۍ سره مینه کړې ځکه هغه ورځ مې یاد شي چې زه ناروغ وم او هغې په ډېرې سختۍ سره له تا پټ د چر یخني راته راوړه باور وکړه اوس مې هم هغه خوند په خوله کې پاتې دی بس دومره درته وایم چې مینه ګناه نه ده د انسان سره مینه د ایمان سره مینه د وطن سره مینه د حیوان سره او بالاخره ټول ژوند باید په مینه تیر شي او وایي بې مینې ژوند تور کاڼی دی او بې مینې زړه د نفرت نه ډک وي نفرت ګناه ده نفرت په خپل ځان او پر بل ظلم دی نفرت عذاب دی رنځ دی او په آخر کې د انسان پښیماني سبب ګرځي ملک د ډاکټر جانګلو خيارو خبرو لکه ماشوم غوندې په ژړا کړ او هغه ته وویل ماشاءالله زویا ته خو ډېرې خوږې خبرې کوي کاش چې ګلمینه مې تا ته درکړې وای خو اوس راته احساس وشو چې زموږ د کورنۍ لپاره وړې که یو غوښتنه درنه وکړم نو به یې منې شپونکي د هغه خواته وکتل ویې ویل هو مهرباني وکړه ضرور به یې ومنم ملک په زړه نازړه خپلې خوله جوړه کړه ابې نازګلې ته وکتل هغې ته یې وویل لورې ته د ګلمینې خوشحالول غواړې هغې وویل هو ولې نه زما لورې نو ته به له شپونکي سره واده وکړې که ستا خوښوي له دې خبرې سره نازګله ژړغونې شوه او له خونې بهر ووته شپونکي چې دا خبره واورېده نو د سر ویښته یې ودرېدل او مخې ته د ګلمینې یادونه ودرېدل غوښتل چې د نه ځواب ورکړي خو د هغې روغ پاتې کېدو لپاره یې ورته وویل سمه ده ته راحته اوسه چې وطن ته لاړ شو بیا به په دې خبرې وکړو اوس تاسې آرام وکړئ هغه له خونې راووت اګورو چې نازګله ژاړي د هغې خواته ورغی او ورته یې وویل اګوره نازګلې که د کاکا ته انکار وکړې نو زړه به یې وچ وي ځکه چې هغه اوس له عملیات راوتی او کله چې کلي ته ورسېدو نو بیا کولی شو چې ورته ووایي چې موږ سره واده نه کوو خو اوس ورته هو ووایه ملک او نازګله له شپونکي سره په هندوستان کې د هغه کور ته لاړ او هلته یې نازګله د 6 میاشتو لپاره بستر کړه تر څو هغه خپله نارمل حالات ترې وګرځي همداسې وشول له 6 میاشتو وروسته د ملک شیرګل او د نازګلې د دواړو روغتیا وضعیت بیخي ښه وه نو بیا پرېکړه وکړه چې خپل وطن ته راستانه شي او دوی لومړی د ټیکسیوان کور ته ورغلل او هلته له هغوی سره شپه وکړه او سبا د تیارو میدان ته راغلل شپونکي ملک په ډېر احتیاط سره تیارې ته پورته کړ او هلته ورته کمربند وتړه ملک د شپونکي په لیدو سره خپله لور ور یادېدله او بیا به له سترګو اوښکې روانې شوې شپونکی پوهېده چې ملک پر وجدان عذاب اخته شوی چې دا له ټولو ناروغیو څخه خطرناکه ده او که د دې مخه ونه نیول شي نو ښایي هغه مړ شي ملک تیاره کې خوب پسې واخیست او ویده شو هغه ته بیا ګلمینه راغله دا ځل ګلمینه لکه د ناوې سینګار کړې ښکارېده پر خوله یې مسکا خوره وه هغې له لرې د خپل پلار په لور رامنډې کړې ملک هم ډېر خوشحاله شو هغې خپل غېږ ته پرېښوده هغې خپل پلار ته وویل پلاره ډېره مننه کوم چې زما ارمان دې پوره کړ اوس به زه ارام اوسم او د شپونکي د شپېلې غږ به واورم دا به ټول کلیوال خوشحاله کړي خو پلاره د نازګلې له بادر سره مینه وه
او هغه چې کله مړ شو نو هغه ډیره تنها شوې ده او شکر چې تاسو هغه دواړه سره یو ځای کړل دا یوه خبره زما واوره که زما په خوښه دې کار کړی وه نو نه به تا د زړه تکلیف پیدا کېده او نه به زه له تا لرې کېدم خو اوس هم وخت شته په راتلونکي کې د کلي ټولو پیغلو نه پوښتنه وکوئ او هغه خپلې خوښې ته پرېږدئ خیر دی نور خپلو خوښیو ته اولیت مه ورکوئ ځکه چې ژوند ورسره پیغله کوي نه تاسې او تا خو ولیدل چې زما خوښه نه وه 3 زامن او یو زه دې له لاسه ورکړم درنو اوریدونکو دا وه د ګلمینې کلی دا څه نه وه ناول 18مه برخه چې ما نظیف الله صالح درته وړاندې کړه تر بیا چې ستاسو درنه چوپړ ته راځم نو په پاک رب مسپارم هر چیرې چې یاست ښاد آباد د مینې ډک ژوند ولرئ بې مینې بې جانانه مه شئ ښه وختونه